موږ غواړو په کابل کې اسلامي نظام راولو. آیا په کابل کې اوس داسې کومه مسجد، داسې کومه جماعت، داسې کومه جنازه، داسې کوم اسلامي هغه دود ده، اسلامي بنسټ ده یا لاره ده یا کوم هغه ټولنیزه پښتونولۍ دود ده چې هغې ته حکومت ولاړې او ویلې چې مې کوه. ستونزې شته، فساد شته، په درې واړو قواو کې فساد شته ده، هم په اجرایه قوه کې، هم په مقننه قوه کې، هم په قضایه قوه کې. په درې واړو قواو کې فساد شته ده. داسې نه ده چې پاکې وي، نه. ځکه ذهنیت خلکو سره دا ده چې نن چوکۍ ته ورسېدم، سبا ورځ بیا دا چوکۍ نشته چې څومره اوسو باید واخلم. زه دا نه وایم چې نشته، بالکل فساد ده، بالکل فساد شته. مګر دا فساد په دې معنا نه ده چې اسلامي نظام نشته. او که ته وایې چې اسلامي نظام نشته او زه په کابل کې ژوند کوم او زه ځان ته مسلمانه وایم، لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایم، نو ته دا حق بیا نه لرې چې ته ما ته ووایې چې زه په کفري نظام کې ژوند کوم. او زه دا حق تا ته نه درکوم، ځکه چې زه نه عسکر درولې یم چې مونځ وکړم، نه پولیس درولې یم چې مونځونه کوم، یا نه کوم بل چا درولې یم چې زه روژه ونه نیسم. نظام موجود ده، ستونزې پکې دي. که ته ځان ته د ولس غمخوار وای، که ته ځان ته د ولس استازی وای، که ته ځان ته د ولس خیرخوا وای، راځه کښېنه دغه ستونزو د له منځه وړلو لپاره کار وکړه، د دغه ستونزو د کچې راښکته کولو لپاره کار وکړه. دا نه چې ټوپک دې په اوږه اچولی ده. زه ستاسو لایفونه وینم، دومره هغه احساساتي ځوانان تاسو ترې استفاده کوئ، دومره احساساتي ځوانانو نه تاسو استفاده کوئ چې هغوی په هېڅ هم نه دي خبر، هېڅ باندې والله بالله که خبر اوسي. نظام شته، هېواد شته ده، هر څه شته دي. راځئ د اصلاح لپاره کار وکړئ. راځئ که تاسو وایئ چې امیر المؤمنین ده، زمونږ امیر المؤمنین ده جناب جمال صاحب، ته په کوم حق طالب، زه تا ته چې خبرې کوم زما هدف طالب ده، ته په کوم حق یو چاته امیر المؤمنین وایي؟ آیا ته چې چاته امیر المؤمنین وایي هغه په هغه کې دا ځانګړتیاوې شته که نشته ده؟ آیا دغه ستاسو امیر المؤمنین پورې ښایي دا پوښتنو ته به جواب ورکړي، بیا به ته پوښتنه کوې. تاسو دواړه ډیالوګ وکړئ. صحیح ده، موږ به تاسو هغه واورو. مهرباني تاسو جواب ورکړئ. عمر جمال صاحب تاسو جواب ورکړئ، مهرباني. ښه، بخښنې سره مورې ماشاءالله پوښتنې خو دې ډېرې وې، خو زه به کوشش وکړم چې څومره څه علم خدای پاک ماته راکړی دی چې خدای توفیق پرې راکړي او جوابونه درکړم او معتدل اسلامي جوابونه وي چې اسلام په اصل کې معتدل ده، په اسلام کې افراط او تفریط نشته. تاسو خورکۍ ووي چې تاسو وایئ چې موږ دلته اسلامي او مثلا موږ دلته اسلام راولو، نو د اسلام په اشرف غني پورې تړلی ده یا په امریکا پورې تړلی ده؟ او تاسو زیاته کړه چې په دغه خو اشرف غني نه مړ کېږي، بلکې نه د ده څوک خپله مړه کېږي، بلکې زموږ ولس مړ کېږي. خورکۍ تاسو ته دلته یو وړوکی سوء فهم ده. زه طالب نه یم، نه د طالب نمایندګي کوم او نه د طالب طرفداري کوم په سیاسي لیول او په دغه لیول چې د دی روان ده. د ده شریعتي طرفداري کوم چې د نظام شرعي طرفداري کوم. چل دې پام دې کې ده. یو دقیقه عمر جمال صاحب، ټول نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جوابونه خو به ورکړي. صاحب ووایي چې چل دې په دې کې ده، والله العظیم چې ما هېڅ چل نشته. نور ستا مسجد کوئ وایه، خیر داسې کیسه نه ده. ښه، زه وایم چې زه د طالب طرف ته چې د خلق ما ګوري چې میول کوم، میول مې ځکه ده جمال صاحب دغه خلک چې طرفداري کوي د دوی په طرف د شریعت خبرې، شریعت نشي راځي. ولې طالب تورن ده، طالب خپله مجرم ده. اول ته دا ووایه دیموکراسي کې نشته، اسلام نشته، طالب په نظام کې شته. صبر، زه تا ته د دې خور خاوند طالبانو په شهادت رسولی او وحشانه عمل د طالبانو کړی وژلی ده. بأي ذنب قتلت، دوی سره هم شوي دي، ډېر بد شوي دي.
چا کړي ډیر بد شوي دي او دوی سره هم شوي دي طالبانو سره دواړو سره بد شوي. آیا ته دا وایې چې د طالبانو دا عمل وحشانیه و که نه؟ البته ماته د صحنې پته نشته، ماته د دې وظیفې پته نشته چې د شکل کې دی چې دی په جنګ کې ورسره وي دوی سره مقابل. خو دلته ماته مستقیمه داسې مه وایه چې دې خور ته څه وایي. زما د دې خور سره څومره چې ما ولیدلې کور ته روان وو فارس پرې څنګه جواب ورکړي ودرېږه دا خو نه ګوره له یو طرف نه تاسې د دې خلکو تاو انجینر ته ملاتړ کوئ، له بل طرف نه وایي چې زه ملاتړ نه کوم. نه صحیح ده، زه اوس غواړم چې ما ته لږ ثابت شي هېڅکله هم نه کوو، په سیاسي نظام یې ملاتړ نه کوو. ودرېږه خورې د تا خاوند په کوم حالت کې په شهادت ورسېده؟ زما خاوند ټول مشرقي، ټول ننګرهار، ټول تلویزیونونه، خبرونه په انټرنیټ کې سرچ وکړئ، ټول په جریان کې دي چې دی نیکبخت د کور نه روان شوی و ته جلال آباد ته او هلته په دې لاره کې ډېره درولې و د ګوتې نه چله ویستلې وه، ساعت یې ترې اخیستی و او 800 امریکایي څه اساس لکه ځان یې ورسره کړی و که دوی کار کول؟ نه جنګ کې نه وه، والله بالله سمت الله قسم درته خورم ډېر ظلم یې کړی ده. الله د دې تباه کړي چې دوی سره داسې ظلم کړی وي. ټول جلال آباد، ټول ننګرهار، ټول لغمان شاهد ده، نه جنګ ډېر ظلم یې کړی ده. الله دې تباه کړي چې چا سره ظلم کړی وي، الله دې تباه کړي. سړک کې راښکته شوي وو لکه غلو غوندې موټر یې ښکول او داسې الله دې که په حقیقت سره طالبانو کړي وي چې چا کړي وي، الله دې تباه کړي. هماغه وخت طالبانو بیرته د پړه په خپله غاړه واخیستله، نور کسان یې له ځان سره بیولي وو. یو دقیقه خورې چې بې ګناه وي داسې ورسره کړي وي، وحشت یې کړی ده، الله دې تباه کړي. وحشت نه دې نه زه خبر یم، دا کومه وینا چې دا خور پلیز زه خبر یم، ما ته دا ټول معلوم دی. طالبانو باندې شریعت راولي، ته اوس په همدې قاتلو طالبانو شریعت راولي څنګه؟ عمر جمال صاحب دغه وحشت د دوی کوم اسلامي نظام چې دا هغه موږ قایل یو، اسلام په دوی کې شته، په حکومت کې نشته، د حکومت نه ډېر په دوی کې ده. وروره یو وحشت یې کړی په وحشیانو شریعت راځي. کسا وحشت په دې کې فرعون هم شته، په دې کې خلک هم شته، بدې کړي دي، الله دې تباه کړي هغه خلک. اسلامي نظام یوه منظومه چې په هغې کې شرعي نظام وي، چې په هغې کې د الله تعالی حدود مراعات کېږي، چې په هغې کې د ټولې خبرې چې وګورې د دوی نظام اسلام ته ډېر ورنږدې ده. د حکومت نظام د اسلام نه دومره فرق کوي لکه اسمان او ځمکه. یو مثال وښیه د نظام کوم چې کې ده نظام په د شپږ نوي نه 2000 پر موجود وو، په هغې کې حدود قایمېدل، هغه نظامي ښیم. په هغه کې حدود قایمېدل، په هغې کې امر بالمعروف نهي عن المنکر وو چې د اسلام نه یو برخه ده. په هغې کې هر څه وو. جناب جمال صاحب ما درته مخکې وویلې چې دغه حکومت کې دغه نظام کې هم شته دي، داسې نه ده چې نشته، قضایه قوه شته. نشته خورکۍ نشته که نه نشته. خورکۍ تاسو ټول نه زه هیله کوم، خورکۍ تاسو ټول نه زه هیله کوم د دغه خورکۍ د خاوند ما ته یې ټوله پته ده، زه د ننګرهار یم، ما ته ټول حالات معلوم دي. دا د یو دویمه خبره تو چې وایې چې امر بالمعروف نهي عن المنکر ناست و. عمر صاحب یو دقیقه اوس که بیا درته هماغه سوال در باندې بیا راواړوم چې شر ظاهر مني او دا ملا محمد عمر چې تو امر بالمعروف نهي عن المنکر ګڼې، بیا به ما ته وایې چې دا غلط سوال دی، بیا به ما ته وایې چې نبي علیه الصلاة وسلام چا لیدلی و. ولی حقیقت نه وایي. دویم هغه وردک تا ځان نه جوړ کړی دی، محکمه 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 محکمه، آخره کې شی 0.0 په دې ځان پوهې کوي په لیاس یو خانه راځي وایي چې دا کوم دلیل نه دی چې زه د خورکۍ ته جوابونه ورکړم، زه د خورکۍ ته جوابونه ورکړم، بیا د پسته به تا سره خبرې وکړم. دا کوم دلیل نه دی چې دی وایي. والله په بالله کې دې خورکۍ جواب دې غون نړۍ کې څوک ورکړي او نه یې ته ورکوی شي او نه به یې کله ورکړي. په غون نړۍ کې د دې خور خاوند ته ژوند دی کوي. خیر ده دوی سره کوم زیاتی شوی د هغه خو هېڅوک نشي کولی چې جواب یې ورکړي، خو د سوالو جوابونه یې شته. یو دقیقه دا قاتلین تو نیوی شي، دې قاتلینو ته سزا ورکوی شي، د دې سرونه ته غوڅوی شي، د دې میړه ژوندی کوی شي. نه خو د سوالو جوابونه ورکولی شو. سوالونو جوابونه یې نشته. دا سوالو جوابونه ورکولی شو. یو دقیقه د سوال جواب یې دا دی، ته به دا خبره وکړي چې د دوی سوالونه دوی کتاب اورېدلي نه وي. دوی ووایي چې ته ما ته ولې وایې چې دا تصاد العقل یې په هغه کې حدیث ته په هغې ته جواب ورکوم. دوی ووایي دوی نوره سوالونه وکړل چې په هغې کې دوی ووایي چې
انور جمال صاحب کوم داسې شی دی چې په حکومت کې مخنی ولې د کابل کې د اسلام په لحاظ حقیقت جواب ورکړه چې ما یو په طریق دی جواب ورکړه انور جمال صاحب مالک زره مالک زره پرېده د دې د میړه نوم په حدیث کې نه لیکل چې ته ماته اوس حدیث رااله ته ماته حدیث مراله دې د میړه نوم په حدیث کې نه لیکل زه تا نه دا ما دې میړه مبارک نه دی ویلي الله ته بدرحم وکړي ته خبرې ما بدلوه نه دې ما ته وویل چې ته ما ته ولې وایې چې لا تسط العقل دا هغه جواب ورکولی شم په حدیث بل خو نصیب مهربان راضي د ښه سړي په نوم تاسو ما وایه دا خو ته په ما تهمت لګوې زه خو څه طالب نه یم چې تاسو وایې طالب نه وي د طالبانو پلوي د طالبانو په خوای راځي ما غولې زه ګپ نه خورم د ښځې ته جوابونه ورکړم که دی به دغسې غږېږي بیا خو فایده نه شوه چې خو اصول نه مانه کوي